سلامونه نیکی له درنو قدرمنه هیوادوالو دا دویمه ویډیو ده د انګلیسي د الفبا او تورو باندې موږ تاسو مخکې ما ویډیو کړې و د انګلیسي په الفبا باندې ما خبرې وکړې او موږ تاسو سره وویل چې په انګلیسي کې ټول شپږ الفبا حروف دي چې په هغه شپږ کې 15 واول دي 15 پکې واول دي او 21 نور کانسوننت دي کا واول کم یو आवाज لرونکي واول یعنی आवाज لرونکي او کانسوننت یعنی بی आवाज حروف دي پکې چې بیا له دې یوشتو جملې نه دوه پکې سیمی واول یا نیمه واول دي پکې نیمه आवाज لرونکي چې هغه د دبليو او واي و نو په دې هیله چې هغه درس مو زده کړی وي او د واولو او د کانسوننتو په فرق باندې سره پوه شوي یاستئ بیا یو ځل بیا تکراروم چې واول आवाज لرونکي دي لکه مثلا یو کلمې ته روح ورکوي لکه یو کلمه بغیر د واول نه هیڅ आवाज نه لري باید د واولو نه یو پکې موجود وي چې هغه کلمه आवाज پیدا کړي هغه 15 چې کوم واول و هغه نه باید یو دنه حتما پکې وي کچیرته د دې 15 نه یو هم نه وي نو بیا وای یا دبليو چې هغه نیمه واول دي په ځینو کلمو کې د واولو आवाज ورکړي نو ځکه ورته نیمه واول وایي نو هغه یو د هغوی نه پکې وي نو بیا هم आवाज ورکوي خو که دغه 15 او دغه دوه نیم چې دي نیمه واول چې د دونه پکې یو هم نه وي نو کلمه هیڅ आवाज نه لري او کلمه بې معنا ده او आवाज نه ورکوي نو په دې هیله چې په هغې باندې تاسو پوهېدلي وایه نو په دې دویم بخش کې بیا هم د انګلیسي په الفبا باندې موږ تاسو خبرې کوو په دې کې دغه ځینې کلمې دي چې په دې کې د واولو استعمال شوی ده چې مختلف استعمال یې کېږي هغې اواز څنګه بدلیږي یو کلمې ته څه رقم اواز ورکوي دلته ما په تخته باندې درته لیکلي دي د دغه په باره کې وایي که چېرته یو اواز لرونکی توری د دوه بې اوازه تورو په منځ کې وي نو په لنډ اواز ویل کېږي فکر وکړه په دغه کلمه کې لکه فات یعنی چاپ فات وایي چاپ ته نو په دې کې واز د ته هم فات وایي په دې کې تاسو که وګوره اف او ټي دا دواړه بې اوازه توري دي پکې د دوی په منځ کې دغه ای چې ده دا اواز لرونکې ده نو د دوو بې اوازه حرفونو په منځ کې چې چېرته یو دانه اواز لرونکی وي نو دا داسې په لنډ اواز باندې ویل کېږي لکه فات موږ تاسو وایي فات په لنډ اواز باندې ویل کېږي په دې کلمه کې ساد یعنی خفه چې یو څوک خفه وي په دې کې وګوره اس بې اوازه ده ډي بې اوازه ده دا ای پکې اواز لرونکې ده نو ځکه داسې لنډ ویل کېږي ساد یعنی خفه ورپسې لت ده لت LET لت هم ال هم بې اوازه ده او ټي هم بې اوازه ده په منځ کې دغه ای راغلی ده ای چې ای په خپله اواز لرونکی توری ده نو دته اواز ورکړه د کلمې ته اواز ورکړه داسې لنډ ویل کېږي ځکه د دوو بې اوازه حرفونو په منځ کې یو اواز لرونکی ده نو دا ویل کېږي لت یعنی اجازه ورکول یا پرېښودل بل بت ده BIT bit یعنی یوه ټوټه دی چې یو ټوټه لکه a little bit of food a little bit of chocolate هر شی چې وي bit یو ټوټې ته وایي په دې کې تاسو وګورئ بي هم بې اوازه ده او ټي هم پکې بې اوازه ده خو د آی پکې اواز لرونکی توری ده چې دې کلمې ته اواز ورکړی ده او په لنډ شکل باندې ویل کېږي بت نو دا در سره زده کړه بیا هم درته وایم د دوو بې اوازه حرفونو په منځ کې که چېرته یو اواز لرونکی وي نو هغه لنډ اواز باندې ویل کېږي په دې کې ځینې استثناءات دي مثلا په دې کې دغه فار ده تاسو به وایه چې دا څنګه دا ولې فار داسې اوږد اواز ورکوي په دې کې استثناءات دي که چېرته یو کلمه په آر یا په ال باندې ختمیږي هر وخت که یو کلمه تاسو ولیدله چې هغه په آر باندې ختمه سه یا په ال باندې ختمه سه نو هغه د آ اواز ورکوي لکه موږ تاسو په پښتو کې الف له مد سره لرو د آ اواز ورکوي دا استثناءات دي پکې ځکه مې دا غوښتل چې تاسو ته جدا تشریح کړم چې ښه ورباندې پوه شئ ځکه چې دلته ما ویلی چې فات دواړه د اف هم بې اوازه ده او ټي هم بې اوازه ده او د ای پکې اواز لرونکې ده نو لنډ اواز ورکوي فات خو په دې ځای کې اف هم بې اوازه ده او آر هم بې اوازه ده او ای پکې اواز لرونکې ده نو ولې موږ تاسو فار وایو فار اواز اوږدېږي اوږد اواز لري د آ اواز ورکوي نو که چېرته یوه کلمه په آر باندې او یا په ال باندې ختمیږي نو هغه کلمه اوږده ویل کېږي په دغه کلمه کې هم سی بې اوازه ده آر بې اوازه ده ای پکې اواز لرونکې ده نو دا موږ تاسو وایي کارډ
کار موټر یا ګاډی موږ تاسو ورته په مختلف هغه کې ورته مختلف نمونه اخلي نو دا په آر باندې ختم شوی ده نو ځکه موږ ورته په آ باندې وایو د آ اواز ورکوي یا په دې ځای کې حال دم اوږد اواز یې ورکړی ده که نه په ال باندې خلاص شوی ده نو حال دا هم اوږد اواز ورکوي بیا هم تکرارومه که چېرته یو مثلا یو کلمه په آر باندې یا په ال باندې خلاصیږي او په منځ کې اواز لرونکی نو هغه د آ اواز ورکوي یو بل بخش ده دا هم زه غواړم درسره تشریح کړم که چېرته یوه کلمه په ای باندې خلاصیږي فکر وکړه په دې ځای کې مثلا دغه اس ده بې اوازه ده کې بې اوازه ده خو په دې کې دا ای او ای بې اوازه توري دي دې ځای کې دا هم داسې اوږد اواز ورکوي په دې کې دغه ای نه تلفظ کېږي په دغه کلمه کې ای نه تلفظ کېږي لیکل کېږي پکې باید پکې وي خو ای اواز نه ورکوي دلته دا موږ تاسو څه رقم وایي سیک یعنی په خاطر د یو چیشي باندې دا ای پکې تلفظ کېږي نه اصلي موږ تاسو مثلا کېدای شي ځینې دوستان وایي سیکی نه ده سیکی پکې غلط راځي نو سیک ویل کېږي ای پکې اصلا نه تلفظ کېږي یا لایک په لایک کې تاسو ګورئ ال پکې بې اوازه ده کې پکې بې اوازه ده آی او ای پکې اواز لرونکي دي دا دواړه نو ما تاسو ته ویلې که چېرته یو کلمه دغسې وي او په ای باندې خلاصېږي نو هغه ای نه تلفظ کېږي لکه دا موږ تاسو وایي لایک خوښول یا په شان موږ وایي this looks like that که نه دغه د هغه په شان ښکاري په شان یا خوښول نوټ هم په نوټ کې هم تاسو ګورئ چې NOTE ده په دې کې ان کانسوننټ ده کانسوننټ یا بې اوازه ده ټي پکې د کانسوننټ یا بې اوازه ده او پکې اواز لرونکی ده او ای هم پکې اواز لرونکی ده په دې ځای کې ای اواز نه ورکوي او فقط موږ تاسو وایي نوټ که چېرته دغه ای پکې نه بیا دا نوټ نه ویل کېږي دا بیا ناټ ویل کېږي نو ځکه دغه ای ورته یو قسم د اوږد اواز ورته ورکوي خو خپله ای پکې نه ویل کېږي چې مثلا ای پکې جدا موږ تاسو تلفظ کړو نو قدرمنو دا د الفابیت هغه د الفابیت درس و انشاءالله دا دویم درس و له دې نه وروسته به په جملې باندې موږ تاسو خبرې کوو جمله به درته تشریح کوم چې جمله څه رقم جوړیږي عموما جمله د کوم شان دغه سټرکچر قوانین درته ښیم چې څه رقم جوړیږي او پکې فعل څه شی ده فاعل څه شی ده مفعول څه شی ده په دې کې بیا هم ستاسو که څه پوښتنې لرئ سوالونه لرئ هیله ده چې په کامنټ کې راسره شریکه کړئ په کامنټ کې ولیکئ زه به انشاءالله کوشش کوم که هر سوال وي د الفبا د انګلیسي د الفبا په باره کې زه له تاسو سره شریکوم نو دې نه وروسته به زه انشاءالله همدغسې ویډیوګانې درته پوسټ کوم په یوټیوب کې په دې هیله چې د دوستانو سره ویډیو شریکه کړئ دوستان مو را دعوت کړئ هر هغه څوک چې غواړي انګلیسي ژبه زده کړي په خپله پښتو ژبه کې نو کولی شي چې هغوی را دعوت کړئ د یوټیوب ویډیو ورسره شریکه کړئ د ټیک ټاک ویډیوګانې ورسره شریکې کړئ او چینل مو سبسکرایب کړئ نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې په اسانه طریقه تاسو ته په کورونو کې د انګلیسي ژبه در زده کړم بیا هم له تاسو نه ډېره زیاته مننه انشاءالله د راتلونکي ویډیو په تمه باندې اوسېږئ او راتلونکي ویډیو به زر تر زره انشاءالله درته خپروم په هفته کې به 2 یا 3 ویډیوګانې درته پوسټ کوم تر څو تاسو وکولی شئ چې صحیح هغه وکړئ په راتلونکي ویډیوګانو کې به کارخانګي هم در کوم هوم ورک یا د کور کار چې تاسو ته به کار در کوم په کامنټ کې به ماته جوابونه لیکئ چې څومره مو زده کړې ده او څومره هغه ته تاسو کومک لرئ بیا هم ډېره زیاته مننه ژوندي او بریالي اوسئ مننه